نن ممکن په تاسو کې ځینې کسانو لپاره زه ښه خبر ونه لرم، هغه دا دی چې اوس نوي کسان نشي کولی چې یو کلنه ویزه ترلاسه کړي. نوي کسانو مطلب هغه کسان دي چې دوی 2 کلنه ویزه درلوده، هغه یې کینسل کړې ده یا کینسل کوي او دوی غوښتل چې یو کلنه ویزه واخلي، نو دوی اوس نشي کولی چې یاده ویزه ترلاسه کړي. دې په اړه خپلو همکارانو نه مننه کوم چې دوی ما سره معلومات شریک کړل. د هغې سربېره ما نن جوازاتو ته هم ټلیفون کړی او دوی راته تایید کړ چې اوس افغانستان طبیعت لرونکی نوی کس نشي کولی چې د دې ویزې خدمات ترلاسه کړي، بلکې کم څوک چې یو کلنه ویزه لري هغه یې تمدیدولی شي، خو نوی کس نشي کولی چې د ویزه ترلاسه کړي. په الحال خو معلومات همدا دي، نو که دې په اړه کوم نوي څه هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.